د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د مستهلکینو رئیس د معیاري موادو د کیفیت او عرضې د ښه والي په موخه مزار شریف ښار ته د سفر په ترڅ کې له یو شمېر فابریکو او د تیلو د تصفیې خونو څخه لیدنه وکړه. نوموړي او ورسره مل پلاوي له یادو مرکزونو څخه د لیدنې پر مهال د کورنیو تولیداتو د پروسې د ښه والي او معیاري کولو په موخه د صنعت او سوداګرۍ وزارت لارښوونې او وړاندیزونه د دغه ولایت د سوداګرو او صنعتکارانو سره شریک کړل. راهنمودایی که از طرف وزارت محترم صنعت تجارت، ریاست محترم امور مستهلکینی که هست برای فابریکادارای بخش تصفیه مواد نفتی هم برشان ارائه کردیم. بخش موادهای اولیه که از قبیل میلای آرد که هستند، بخش تولیدی آرد، و انشالله کوشش میکنیم که فردا بخیر در داخل ولایت بلخ میلای آرد دیگه هم بررسی بکنیم. په ورته وخت کې د بلخ د صنایعو او قانونو خونې مسؤلینو د باکیفیته محصولاتو د وړاندې کولو په برخه کې کاریانو ته ډاډ ورکړ او د دغه ولایت له ټولو سوداګرو او د فابریکو له خاوندانو څخه یې وغوښتل چې په دغې برخه کې له وړاندې شویو لارښوونو او سپارښتنو څخه کار واخلي. د ټول په دې باندې دغه چې خپل هغه تولیدات باید په معیاري ډول باندې جوړ کړي، صحیح کارت ولري او نور بخشونه هغه څه چې د خلق ورسره ضرر نشي داسې تولیدات وکړي چې هغه آینده کې هم وکولی شي چې موږ تاسې شهروندان یا خلق د داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. هموطنان ما انشالله مطمئن باشند که در فابریکات و صنعتکارایش در خدمت است و تولید بهتر ارائه میکنه، به خاطر از اینکه هم اشتغال زایی ایجاد شوه و هم اقتصاد ما رشد کنه و هم ما از احتیاجی خارج خلاص شویم بیرونی. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په بلخ ولایت کې څه باندې 1100 وړې متوسطې او لویې فابریکې فعالیت لري چې له شپېتو څخه ډېر ډول توکي تولید او کورنیو او بهرنیو بازارونو ته یې وړاندې کوي.